السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ژیره په اسلام کې څوک ژیره ولري د درو شانو اجر الله ورکوي، د فرض او د واجب او د سنت. او که سړی ژیره وخري سزا او عذاب الله د درو شانو ورکوي، د فرض سزا ورکوي، د واجب سزا ورکوي، د سنت سزا ورکوي. ځکه علماء کرام فرمایي وای د ژیرې ثبوت په حدیثو باندې راغلی دی، په سنت نبوي باندې د ژیرې اثبات راغلی دی چې عقیده به د وجوب ساتي چې دا واجب دی او فرض عملی دی، په عمل کې فرض دی. کې پرېږدي پر د عمل باندې الله د فرض ثواب درکوي، کې وخري الله د فرض عذاب درکوي. عقیده د وجوب ده. یو سړی دا د فرض عملی او وجوب اعتقادي د دې بیا فرق دا دی چې اوس مثلا د واجب عبادت څخه سړی منکر نه کافر کیږي، که د فرض عبادت څخه سړی منکر کافر کیږي. نو دلته دغه فرق درکوم. نو د ژیرې څخه که سړی منکر کافر کیږي نه، ګناه کبیره ده. او که سپکوالی یې وکړي، اهانت یې وکړي، سنت نبوي دی، په کافر کیږي. استخفا سپکوالی د سنت، اهانت سنت کفر. نو په فرض عملی د په عمل کې فرض د اجر ثواب الله د فرض درکوي. او په عقیده کې مرتبه د وجوب د اثبات د وجوب په حدیثو نبوي څخه راغلی دی. نو درې شان کراله فرض عملی، وجوب اعتقادي، ثبوت سنتي. نو سنت هم ده، واجب هم ده، او فرض هم ده. هغه درته بیان وکړل. نو الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې ژیرې پرېږدو. دا د شاعرو د غټ علایمو څخه د اسلام ده. دا داسې ګناه ده که په لمانځه ولاړ یم په ګناه اخته یې، که طواف کوم په ګناه اخته یې، که بیده یې هم ګناهګار یې. یو سړی فلم ګوري خو چې بیده سو بیا فلم نسي کتلی. یو سړی بله ناروا کوي خو چې له هغه ځایه ووتې بیا نسي کولی. دا داسې ګناه ده چې لیرې ساعته ملایکې په تا پسې دغه ګناه لیکي. او بل دا داسې ګناه ده یو سړی مثلا پتلون اغوندي، یو سړی نیکټای کوي، دغه د کفر لباس یې مختاره کړی، خو چې مړ سي بیا په پتلانه کې نه ښخي، هغه زنجلا کې سپین کفن ورکړي، براده یو خدای کې ښه کړی وکړي. دا چې په خریلي مخ باندې ورسي، هغه د سوال ملایکې نکیر و منکر، هغه چې ورته وګوري چې بدبخته ته که مسلمان وای خو د مسلمان په لباس به راغلی، خو دا مخ د ژیره ولې نسته. ګوره موږ ځان ته فکر نسته. دغه خریلي دا ژیرې خریل دي، ځانو ته اورونه اچولي، نور هېڅ شی لا نسته. که دا ژیرې کمیل دي، ځانو ته اور اچولی دي. دا د کفر رواج دی، د کفر علامه ده، د کافرانو کار دی. اوس مسلمانانو دومره ډېر کوي چې سبحان الله. زه دغه خریلو تاریان یم دا ژرولو ته په د حرم شریف کې. همدغه حرم خو د الله جل جلاله کور بلل سوی دی، بیت الله ده. دلته چې موږ راځو موږ خدای ته مو وبخښه، ګناه خو نه کوو، الله ومه بخښه. نو چې ته دلته د الله په کور کې لا بخښه نه غواړې، لا پسې ورته خریې، نو دغه معنی چې پروا دې نه لري. ګناه به یو ورځ به دی به دوی به دعوت څه ډول حالات دي، دعوت څه ډول. دلته چې دا د حرم مؤذنان وګورو، هغو ژیرې خریلي یا وهلي، دا خو دا د یهودو تسلط دی چې ټرمپ و غرمپ پر عربو کې تسلط پیدا کړي. عرب مستدی په مذهب دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مذهب تقلیدي پرېښی، که نه و پرېښی بیا به نو دغسې کارونه نه کوله چې مؤذنان یې هم ژر وهلي دي یا خري. ګوره کافران کوشش کوي چې په مسلمانانو کې یو شی له مابیند څخه یوسي، متابعت د خپل نبي، متابعت چې ولاړې ټول دیوالونه د اسلام ونړېدل سره. قرآن زما او ستا او د کفر فرق پیچشتي. دغه دیموکراسه نظام و دیموکراسه اسلام دا خو ابو جهل هم وغوښتي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیا ویل ته خپل دین کوه زه به خپل دین کوم، ته په موږ کار مه لره موږ به په تاسې کار نه لرو. نو راځم محترم، نو ژیره خریلو کې مشابهت د ښځو سره راځي، مشابهت د نرښځیانو سره راځي، مشابهت د قوم لوط سره راځي. نو علماء کرام فرمایي وای
اول وار چې ژره پرې خریل سوې ده یا دا رواج ورپکې رواج سوی دی دا د قوم لوط د لوط علیه السلام قوم دغه لیواتات کوه دغه نارینه او نارینه به سره پرېوتل په ښځو یې کار نه درلودی بس نارینه و به یو بل ته ښځه سو نو بیا چې بې ژېره راغله نو باره خو نو بیا د چا شوق نه په راکړئ نو بیا باره ژېره وخرېله نو بیا دا خړه معامله کول نو اوس زه دا خریلې ووینم ما ته بس د خندا راسي الله دې رحم وکړي الله دې فضل وکړي الله دې موږ له امتحانه وساتي سبا به موږ خریلي دغسې زمانه سوه الله دې مو وساتي الله جل جلاله دې له فردي او له ایمانه سره مرګ موږ ته رانصیب کړي حالات د زمانې ډېر سره واوښته نو ژیرې پرېږدي محترمینو د خدای په لحاظ د خپل خبر په لحاظ یې پرېږدي دومره عظیمه ګناه ده چې یو کبیره ګناه ده لکه زنا او قتل او شراب خوړل بل همیشه توب پر صغیره کبیره ګرځي سړی کوچني ګناه همیشه کوي غټه ګناه ځینې جوړسي او همیشه توب پر غټه ګناه علما کرام وایي مفضي ده و کفر ته چې د دغه انسان به اخره خاتمه پر کفر نو دغه خریلي نو الا ماشاء الله ما سوى الله غسي د الله رضا وي اکثره پر کفر باندې مري ځکه خدای همیشه تو پر کبیره ګناه باندې کړی پر صفت اسلام نه دی ورغلی پر شکل د اسلام قبر ته نه دی ورغلی نو ځکندان ستاته په مبارکه ژره کې راسي ملائکه د رحمت په درته حاضر شیطان به د ډېر لسایه څخه وتشتیش او دا چې تاسو او تخریلی وسوق وخت پاک خوب شرات وای مخ په سب کې ژر خریل ما لکه وی زنانه بعد شاته درو اوس د کلی اجي صاحب هم خریل د کم لاستر ګرواړه ولې بارا د دې خو بیا سکر روان الله صاحب امیر صاحب هم خریل د مامور صاحب هم خریل تاسو د اسلامي ملکو بچانو ګوري په یو تاسو نارنه لیدلی د ټوله دنیا کې چې څه بچان که یو چان اکټایو غاړې ته واچوله او ژیره یې وخریله د دې څخه ما د اسلام توقع کوي او موږ مذهب په دې کې احتیاط کوي وایي دی په خوله لا اله وایي نو بس کافر فتوا ما پر کوي که نه دغه د وهابیانو مذهب او دغه د اهل ظواهر هغه خو وایي کبیره ګناه باندې سړی کافر ګرځي هغه یو مخ کافران بولي موږ کافران نه څه ورته وایي دا خلک چې ژیره خوري او نیکټایي استعمالي دې ته فساق فاجران وایي فاسق فاجر ورته ویل کېږي کافر موږ نه څه زموږ مذهب اجازه نه راکوي البته وهابیان چې هغه که مرتکب د غټې ګناه ته کافر وایي او اهل ظواهر دومره عذاب دی دومره تکلیف دی او موږ لا بیا ورباندې اخته یو نما شرح د مشکات او دغه رنګه د اړې اوربالون کې احکام صفه درو 50 درویشت او 22 درو 50 نه والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته ورضوانه